دایم خوشحاله کا او که سوال د چای نو زه حاضر یم. ملګرو ډېر ښه علمي لیکچر تاسو واورېدو. د کومو ملګرو په ذهنونو کې چې څه سوالونه وي نو هغوی کولی شي چې خپل سوالونه وکړي. اوپنلی وکړئ. ماله به د بعضو جوابونه راځي، د بعضو به نه راځي. ما ته ځان په دې بد نه ښکاري چې نه راځي. تاسو لیکچر داسې و چې یو نو دوه پنځه لس نه خو شل ډېر یا زیات سوالونه زموږ په ذهن کې پیدا کېږي. دومره ټایم به تاسو سره شاید چې نه وي، بیا به خیر دی. ووایه چې یو نیم کېدی شي نو شروع وکړو، بل وخت به بیا پوره کړو. او خو وی وایه یو سوال یې ووایه. نه اورېږي کتاب صاحب خپله خبره پوره کړي. نه زه خبره دې وکړي. تعلیم یو ښه شی دی، لون پې بنا کېږي په تعلیم. خو یو هنر زده کول چې کوم دی که نه، یو بې تعلیمه سړی دی هنر یې زده کړو او د بل 14 شل کاله 15 سبق وویلي، خو دغه هنرمند دی نه بهتر دی. بلکل هغه له شل بیا ماښام له راوړي شي او دی به په جامع ټینګړی ورکوي، دوړه به څنډي، خو دی به هېڅ هم نه شي کولی. ولې تعلیم یې کړی دی، خو هغه معیار ته یې ځان نه دی رسولی چې دی خپله څه کینوله جوړه کړي، بلکل یا خپله څه ګاډي جوړ کړي، یا خپل څه جوړ کړي. هغه کاریګر چې کوم دی ځان چې محنت یې کړی دی او هنر یې زده کړی دی، هته بهتر دی. هته بهتر دی. انقلاب صاحب سر دې تاسو په خپله خبرو کې یو ساینټیفیک کلچر وي. زه ساینټیفیک کلچر داسې پېژنم چې موږ ته ډېر پخوا ښودی شوی دی. په هغو کتابونو کې پټ دی، څوک ته عمل نه کوي. وایي چې تلک دا دی وقالو لن یدخل الجنة الا من کان هودا او نصارا. نو هغه د هغې جواب قرآن ورکوي چې تلک امانیو قل هاتو برهانکم. دوه خبرې شوې که نه، تلک امانیو یو، قل هاتو برهانکم نمبر دو ان کنتم صادقین. دا کلچر خو موږ ته چېرته ډېر پخوا ښودی شوی او اوس بیا څوک پوهېږي یا نه. او بل د بیګ ټو سی دا خبره تاسو وکړه. زه اتفاق سره زه یو ټیچر یم او ما د دې نه یو وارې افسر ته راغلی وم او لږ شان کې بیمار شوم او خپل میډیکل مې ولېږو او بیګ ټو سی خو مې نه و لیکلي، ستاسو په دې کلیه مې عمل کړی و چې یاره چوټي راته پکار ده. هغه بالکل ورک شو. ځکه په هغې کې ما بیګ ټو سی او د هانډیبل او دا خبرې نه وې دا مې نه وې لیکلي. نو په هندوستان کې یا په دې ځایونو کې چې کوم کلچر و هغې داسې غټ غټ عمارات وغیره جوړ شوي دي، په شاعرۍ او موسیقۍ کې ډېر مخکې تللي دي. او په هلته کې په یورپ کې په دغه وخت کې الله عمارتونه جوړېدو، هلته ساینسي رصدګاهونه جوړېدو. بلکل داسې واقع نه دي. بلکل. او یو ساینټیفیک دغه جوړېدو کلچر عملاً راوړی او ورسره خو دا د فریډم هر څومره چې حقیقت پکې دی یا نه دی، او دغه نارې خو هم د هغو نه موږ زده کړي. نو د دې شي د ختمولو اوس موږ څنګه وکړو؟ دا خبره تاسو له راغونډوم چې قرآن موږ ته ویلي دي چې لیس للانسان الا ما سعی، او پښتو ما ته وایي چې خپله لاسه او ګله لاسه. په خپل لاس ګټه چې نه پردی ګټه نو که ته لس ځله دې اوچته شمله والی ده، خو ته آزاد نه چې په پردی ډوډۍ پای ازادېدی نه شي. بله تاسو دا خبره وکړه چې زه بیګ ټو سی ونه لیکم او هانریبل ونه لیکم، دا ونه لیکم، دا ونه لیکم. کلچر بدلول، ایلیټیزم کلچر بدلول دا وړه خبره نه ده چې دا ما تاسو ته دې له به قربانۍ پکاري. دا د سوونو کالو نه را روانه خبره ده. د خلفای راشدین نه پس په مسلمانانو کې چې کوم مطلق الانانیتو هغې پکې هم کنټریبیوټ کړې ده. مغولو، کازکو، چنګیزانو، دغې خلکو پکې هم کړې ده. د کمیونیزم ډیکټیټرشپ پکې هم کنټریبیوټ کړې ده. د دې دومره مضبوطې جړې دي چې دا دومره پاوایي خبره نه ده چې
یاسین به تاسو ته خبر وکړو تاسو به پاسئ چې بس ختمه ده خو دې له به د بهر نه څوک نه راځي که کوو نو مونږ به یې کوو او صاحب زه دا خبره چې کومه دا زه دې ماشوم ته به طور ماشوم اډرس نه یم چې دې سټوډنټ دی طالب علم دی په دې اداره کې نه دې سبا منسټر دی دې سبا استاد دی دې سبا وایس چانسلر دی دې سبا پروفیسر دی نو که دې ځان شو کی او یو ورځ یې وښوله دنیا ته چې زه په سوفسټیکیټډ کورسۍ نه کښېنم زه د یونیورسټۍ په فواره باندې کښېنم چې دا ماشومان ما سره رانږدې شي د ډاکټر خورشید عالم صاحب باره کې ما ورځ خبره کوله دا ډېر آوټسټینډینګ ډاکټر و ډېر شانګلې والا ډېر آوټسټینډینګ ډاکټر و او په 68 کې ګریجویشن کړی و بیا زمونږ د لیډي ریډینګ لومبۍ آی سی یو هم د جوړه کړې وه د کنګ سعود اسپتال مشر هم پاتې شوی و ریټایر شوی د برمنګم نه و هلته یو اسپتال کې و ماښام به هغه ماله راغی نو ما ته یې ویل زه په رحمان کې چې اپریشنونه وشي د کارډیالوجي انستیزیا سپیشلیسټ و نو وی زه بیا په دې فرش باندې ناست یم نو وی دا څوک ډاکټران وي ما داسې پوزه تر وکړي چې وګوري راته چېرې دا ډاکټر دی ګوره په ځمکه ناست دی وی رحمان زما همزولی دی نو وی هغه راشي ما ته چې ډاکټر صاحب تا ته ځان بد نه ښکاري نو نن مې ورته ووایي په هغه ورځ یې راته وي چې ډاکټر صاحب دلته غریبانان مریضان راغلي دي او د هغې ورثه چې هغې دا جرأت نشي کولی چې د کورسۍ سړي ته ووایي وایي چې زه په ځمکه ناست یم وی هغې ته زه د ځان په شان ښکاره شم نو ما ته ووایي نو خدای پاک هغه بنده له ژوند بچ کړي ځکه د کارډیالوجي سرجري ډېر سینسټیو سرجري ده وی په هغې باندې ژوند بچ شي نو زه وایم چې عجزي چې ده عجزي لکه خدای پاک له چې نبی علیه السلام لاړ نو خدای پاک خو د هر څه کریټر دی او د هر څه خالق دی او هر څه ورسره دي نبی علیه السلام ته وی تا ماله څه راوړي دي زه خو درله هر څه در کوم تا ماله څه راوړي دي هغه ورته ما عجزي راوړې ده د عجزۍ نه لوی شی نشته ځان نه فرعونان مه جوړوئ کم تعلیم چې ستا نه فرعون جوړ کو تا جهالت زده کو تا سبق زده نه کو نو فیوچر کې که ته منسټر کېږي که ته استاذ کېږي که ته پرنسپل کېږي او که ته باچا کېږي د ملک عجزۍ سره شه او دا خلک ځان ته رانږدې که خلک په ژوند ستومانه شوی دی صرف زمونږ د رویو د وجې اجمل بابا دا شعر اکثر زه وایم ورته زړګوټي د سیپۍ په شانتې سپین پکار دي تور سمندر نه دی روښانه دردانه د دنیا یورپ امریکا جاپان نور ډیولپ ورلډ دا ژوند ډېر ښایسته کړی دی ستاسو زلمي چې لاړ شي هغه بیا واپس نه راځي هغه په پیسو دومره مین نه دي هغې د هغه ځای په سیکیورټي مین دي د هغه ځای په هیلث سروسز مین دي د هغه ځای د ایجوکیشن په کوالټي مین دي د هغه ځای په انصاف مین دي نو تاسو هم دا معاشره دومره ښکلې کوئ چې تاسو له د بهر نه ټیلنټ راځي ستا ډاکټر هلته څوکیداري کوي دلته مریض سره په سمه خوله خبرې نه کوي او هلته د څوکیدار ډیوټي کوي سبا که ستا معاشره دومره ښایسته وي نو د هغې ډاکټر به هم راځي ستا څوکیداري به کوي کریم به درله راځي یس زموږ معاشره چې ته قدم واخلې نو زه به درته ووایم چې تا قدم نه اغستی بنیادي خبره دا ده زه درته خپله پرسنل تجربه ویلی شم زه دومره لوی مفکر نه یم پرسنل تجربه درته ویلی شم چې زه محنت وکم او هغه څیز زه بازار ته وړم تا سره سرکار سپورټ نه کوي تا سره خپل ملګري سپورټ نه کوي هغې درته هم کندې کني او ستا د مارکیټ چې کوم پلیئرز دي داسې ډېر څیزونه دي او ما جوړ کړي دي په خپلو لیبارټرو کې چې کم از کم
ما سره نن چې په فزکس ډپارټمنټ کې کم سټاف دی هغې د دې جوګه دي چې دې صوبې ته د فزکس دپاره یو اکوپمنټ د باره رانه شي هغې دا جوړولی شي که ما ته انفراسټرکچر او دغه میلاو شي خو خبرې ولې نه جوړېږي دا لوی بارګینران چې کوم دي د دې ټولو کمیشنونه دي پکې هغه نه غواړي چې ته دلته څه څیز جوړ کړې سر دغه خبره ما په ذهن کې هم متیاره ما که موږ تاسو کې خبرې د ساینس په اړه وکړې نو دا دې یونیورسټۍ او ستاسو استادانو ډېر خلک داسې پیدا کړي دي چې هغې دا علوم زده کړي دي او دا خبرې هغې ته معلومې دي خو چونکې هغې سره مرسته نشته د هغې په شا ده چې لاسونه نشته او خپله دومره وسایل نشته نو د دغه علومو زده کولو سره موږ له وسایل هم پکار دي مرسته هم پکار ده هله به دا ټول ګوره موږ به ذمواري په ګورمنټ اچو موږ به په الیکټډ نمایندګانو اچو خو زما په خیال دا د استاد د ذموارۍ نه تښتېدل دي په دې خبره سوچ وکړئ دا زه ډېره تنقید به پرې مخلم د ډېرو استادانو خو ستا وزیر ستا صدر ستا وزیر اعظم دا د دې ادارو پیداوار نه دی نو که دې ادارو کې ما کرپشن خولی او ستا په معاشره کې کرپشن دي نو زه ګناهګار یم خو که ما کرپشن نه خولی او ما ایمانداري خولی او ته هلته بېایماني کوې د دې مطلب دا دی چې دا ستا د پوهې کمی دی لکه دا ګوره خدای پاک پیغمبران پلاسپران ایماندار مور پلار ایماندار استادان دا ټول تا ته وایي چې دیانتداره شه ایمانداره شه او ته نه کېږي آیا د خدای پاک په دې کې څه ذاتي فایده ده یا د پیغمبرانو پکې فایده ده ذاتي نه زما پکې شته ځکه چې ته کومه معاشره جوړه کړې او زه استاد یم او په هغه لاره ځم نو زه محفوظ یم دا زه ځان سره ښه کوم استاد تا سره احسان نه کوي دا ځان سره ښه کول دي او دا ملګري چې کوم دي چې دا کومې خبرې تا وکړې که دا د دوی په دې مطبوع کې درې شعر ووایي یو اخیري خبره درته کوم زه په انګلینډ کې الکترون مایکروسکوپي سنټر کې ما بلا موده کار کړی دی هلته به چې موږ لکه په ټول کنټري کې چې ټاپ 3 انجینیرز او هایست سوفیسټیکیټډ کوالټي الکترون مایکروسکوپ به زموږ خراب شو او هغه راته نو پاکستاني و په هغه 3 تنو کې هغه و په ناسا کې ستا پاکستانیان د دې پېښور خلک ناست دی خو ته ورته دلته فرټایل میدان جوړ کا نو هر څه در سره شته که دا خبره ما 40-50 کاله مخکې کولې چې کله آی ټي ټیکنالوجي نه وه نو دا به خلکو ته ګپ ښکارېده خو اوس تا سره په فنګر ټپس باندې لټریچر هم شته هر څه در سره شته صرف د مصممې ارادې ضرورت دی او چې دغه وشي نو ستا وطن جوړ دی نن ایماندار شه ډاکټر اسرار صاحب وایي ډاکټر اسرار احمد اسلامک سکالر وایي ته خلکو ته ووایه دین طرف ته یې راوبله که هغه راغی او که رانغی ستا هدایت خو وشه که نه ستا هدایت وشو نو تاسو خپل وس وکئ انسان په خپل وس پړ دی چې وزیر اعظم چې وزیر اعظم وس دی چې د معاشرې یو فرد دغه وس دی د استاذ په خپل استاذۍ کې وس دی موږ خپل وس وکړو باقي د خدای ته پرېږدو ریواډ خدای ورکوي ډېره مننه خدای مو باد لري